چې کله د چا سره مینه راغله یو سړی داسې دی چې هغه تا ته ګران دی ستا د هغې سره مینه ده د الله د رضا په خاطر باندې هغې ته د خپلې مینې اظهار وکړه وروره ما ته ګرانې زما د سره مینه ده په دې خاطر در سره کښېنم په دې در سره پاڅېږم په دې مې زړه تعلق در سره غواړي په دې مې زړه مجلس در سره غواړي صرف او صرف د الله د رضا په خاطر د الله د رضا نه هټ کر بل مې یو لالچ هم نشته دی نه ستا د جمال او حسن نه ستا د پیسو نه ستا د عهدې نه ستا د شهرت که زما تا سره مینه ده زما زړه تا سره ناسته پاسته غواړي مجلس غواړي صرف د الله د رضا په خاطر باندې نو مینه محبت د یو بل سره وکړئ نفرتونه ختم کینې ختمې حسدونه ختم صرف او صرف مینه د الله د رضا په خاطر باندې دا دو ورځې ژوندون خو محبت دپاره کم دی او زه حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک دا شته که نه دا دو ورځې ژوندون خو محبت دپاره کم دی زه حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه څو ورځې ژوند هم دی په شمار یو څو ورځې دی هغه په نفرت او په حسد او په کینه باندې په عداوت باندې تا ویلي دي ما ویلي دي که تا دا کړي ما دا کړي ته راغلی زه راغلی ما ستا مړی ښخ کړی ما ستا ژوندی ښخ کړی تا زما واده کې غورې او مجموع اوچته کړې ده ما درله دې ته څه ضرورت دی که د الله که ته د چا سره مینه محبت او ښېګڼه کې که نه او د الله دپاره کې ته به خفه کېږي نه ولې ته چې هغه که هر څومره بد کړي نو ستا سوچ خو د الله د رضا دی که د دنیا د مفادو په خاطر دی نو بیا خو دای انسان ته اطمینان او سکون دی چې ما وکړ نو دی بل ولې ونه کړ ما وکړ د هغې ذات لپاره که ته د هغه ذات بندی ته هم د هغې دپاره وکړو خو ته یې نه کې زه د هغې ذات په خاطر باندې